سلامونه او نیکې هیلې د کلم غږ چینل ته ښه راغلاست. تاسو د دوزخ څخه یو سړی ناول دریمه برخه اورئ. د دې ناول ژباړن خواجه ځای لیکوال او زه احساسي تاسو ته وړاندې کوم. د دې ښارګوټي نوم څه دی؟ هرسبان. بلخاش د ژبې لاندې دا نوم ځان سره تکرار کړ، هرسبان. بیا لیک تم شو او ویې ویل دا نوم راته اشنا ښکاري او ماته د تیر کال یوه خونړۍ پیښه را یادوي چې هلته شوې وه. هغه وخت شاوخوا 1000 باغیان د غیر خان د حکومت د نسکورولو په باب سره راټول شوي وو. موږ په همدې هرسبان کې د هغوی سره مخ شو. سخت جنګ وشو. ټول مې تیت پرک کړه. په هغه جګړه کې زه یو عادي جنګیالی وم او سخت ټپي شوم. احمد وویل ښاغلیه زه هم په هماغه جګړه کې وم. ما د ښي اړخ په لیکه کې جنګ کاوه. بلخاش په حیرانتیا ورته وکتل او ویې ویل خو ما ته یاد نه راځي. هو ما هم هغه جګړه کې تاسو ونه لیدئ. هغه وخت تاسو یو معمولي جنګیالی وئ. اوس د غیر خان د ساتونکو د ډلې کومندان یاست. د ساتونکو کومندان؟ لکه چې ستاسو فکر تر اوسه هم په اترار ښار کې دی. هو صحیح پوه شوې. زه د خان سلطان په اړه فکر کوم. تاسې حق لرئ. هغه یوه ډېره ښکلې نجلۍ ده. په اترار کې تر هغې بله ښکلې نجلۍ شتون نه لري. تاسو ډېر نیکمرغه سړی یاست چې تر اوسه غیر خان د داسې ښکلې نجلۍ د شتون څخه بې خبره دی. بلخاش په جدي لهجه وویل خان سلطان زما ده. هر څوک چې د هغې د ترلاسه کولو خیال وکړي زه به یې ژوندی پرېنږدم. احمد وویل تاسو یو زړور او بې باک سړی یاست او ته یو وفادار جنګیالی. دواړه غلي شول. لاره له یوې غونډۍ تېرېده. کله چې غونډۍ یې تر شا پرېښوده احمد وویل تر هرسبان ډېره لږه فاصله پاتې ده. که هوا روښانه وی د ښار سیوري به مو لیدلی وی. بلخاش وویل د سړک دواړو خواوو ته باغونه دا ښکاره کوي چې موږ د ښارګوټي څنډې ته رسېدلي یو. لږ وروسته هغوی ښار ته ننوتل. د آسونو سرعت یې کم کړ. احمد وویل دلته یوه شرابخانه ده چې مسافرو ته د استوګنې ځای ورکوي. هلته ځو. بیړه وکړه. له دې لارې راځه. هرسبان په تیاره کې ډوب و. د آسونو د پښو غږونه د ځمکې په سر لګېدو. د هغه ځای چوپتیا ماتول د کوڅې په پای کې یو کوچنی میدان و چې شرابخانه د شمال په لویدیځه څنډه کې وه. بلخاش وویل ته له دې ځایه زما څخه زیات خبرې. مخکې لاړ شه او مناسب ځای پیدا کړه. احمد اکسو خپل لاس ته لغته ورکړه تر څو ځان شرابخانې ته ورسوي. کله چې هلته ورسېدی لا هم پر اس ناست و. ځان یې ورټیټ کړ او د شرابخانې دروازه یې څو ځله په لاس ووهله. هېڅ غږ راونه ووت. دا ځل له اس څخه راښکته شو او دروازه یې لا پسې کلکه وټکوله. بلخاش هم هغه ته ورسېد او ویې ویل بې فایدې ده. ګوره چې شرابخانه بنده ده. احمد وویل قربان د شرابخانې مالک همدلته اوسېږي. بلخاش له اس څخه ښکته شو. هماغه مهال د دروازې له درز څخه کمزورې رڼا راووتله.